په جهنم کې تر ټولو هغه کمزوري عذاب، تر ټولو هغه کم عذاب هغه به وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله رب العزت به یو کس د جهنم په اور کې نسوځي، صرف د هغه د پښو تلی نه دی، د پښو تلی هغه به په دې اور کې کښېږدول سي او د دې د اور ګرمایش د وجې د په سر کې به مازغه راوایشېږي. الله اکبر، په سر کې به مازغه راایشېږي، دومره سخت اور به وي. او دا کس به دا خیال کوي چې دا د جهنم تر ټولو غټ عذاب دی، حالانکه دا د جهنم تر ټولو هغه کمزوري عذاب دی. یو وارې ټول را سره ووایاست چې آمین. الله دې موږ تاسې د جهنم د اور څخه محفوظ وساتي، الله دې موږ تاسې د جهنم د اور څخه نجات را نصیب کړي. او نبی اسلام وفرمایل تاسې خپل ځانونه د جهنم د اور څخه بچاو کړئ، صدقه ورکولو سره صدقه وکړئ. که څه هم تاسې سره یوه خرما وي، د خرما یوه ټوکړه در سره وي، تاسې دا صدقه کوي، الله رب العزت به تاسې د جهنم د اور څخه محفوظ وساتي.